لس ډوله کارمندان چې باید همدا نن یې له دندې څخه ګوښه کړئ. په یاد ولرئ چې په هر سازمان او اداره کې بد کارمند شتون لري، خو که همدا اوس ډیر زیات غوسه یاست او تصمیم مو نیولی وي چې خپل یو کارمند له دندې ګوښه کړئ، نو تر هر اقدام مخکې د انساني سرچینو له امریت او د خپل شرکت له حقوقي برخې سره مشوره وکړئ. البته موږ هم له تاسو سره مرسته کوو او لس ډوله بد کارمندان در پیژنو چې همدا نن یې باید له دندې ګوښه کړئ. ښایي هغه کارمند چې اوس یې تاسو غوسه کړي یاست په دې لیک لړ کې نه وي. که د خپلو کارمندانو له ډلې څخه د یو د ګوښه کولو په فکر کې یاست، نو غوره ده چې د انساني سرچینو له امریت سره مشوره وکړئ، حقوقي مشوره وکړئ. ټاکل شوې نه ده یوازې په دې دلیل چې غوسه یاست او یا هم له هغه کس څخه تېروتنه شوې ده، د احساساتو له مخې له دندې څخه ګوښه کړئ. د دې مطلب په دوام هغه لس بد کارمندان در پیژنو چې له دندې څخه د ګوښه کېدو وړ دي. لومړی هم هغه کارمند چې د شرکت له سیاستونو څخه سرغړونه کوي. کله چې یو کارمند په ښکاره توګه د شرکت قوانین تر پښو لاندې کوي، نو وخت یې را رسېدلی دی چې ورسره مخه وکړئ او له دندې څخه یې ګوښه کړئ. هغه کارمند چې یاغیتوب کوي، که یو کارمند د لوی مدیر د کمزوري کولو، بدنامولو او راپرځولو لپاره نور کارمندان راپاروي، نو په بشپړه توګه یې له خپلې دندې څخه د ګوښه کېدو زمینه برابره کړئ. هغه کارمند چې ډیر زیات بې کفایته دی. د بې کفایتۍ تعریف د هغه کارمند په رول پورې تړاو لري کوم چې لوبوي. له دې امله په خپله باید په دې اړه قضاوت وکړئ. پام وکړئ چې په دې تعریف کې هغه یوه نیمه تېروتنه چې له بد نیت پرته ترسره کیږي نه شاملیږي، بلکې موږ د هغو چلندونو ټولګه ده چې د دې ښکارندویي کوي هغه شخص د پام وړ کار لپاره مناسب نه دی. که چیرې کړنیزې ستونزې شتون لري، نو غوره ده چې ویې ارزوئ چې آیا کارمند مو دې ستونزې ته متوجه دی او که نه، او آیا دا فرد رامنځته شوي وضعیت د ښه والي لپاره هڅه کوي او که نه. که ځواب یې یو یا دواړو پوښتنو لپاره منفي وي، ښایي له ستونزو سره مخامخ شئ. هغه کارمند چې د ډاډ وړ نه دی، له دې مورد څخه موخه هغه کارمند دی چې ټاکل شوي مهالني مهلتونه په پام کې نه نیسي او د مدیر باور له منځه وړي. هغه کارمند چې پرلهپسې او په مرموز ډول غږیږي. دا چاره په کارمند باندې د نه اعتماد او باور ښکارندویي کوي. که نشئ کولی په کارځای کې د حضور لپاره په هغه باندې باور وکړئ، نو نشئ کولی چې د کارونو او دندو د ترسره کولو لپاره په هغه باندې باور وکړئ. هغه کارمند چې دښمني او لانجه غوښتونکی وي، له دې څخه موخه هغه کارمند دی چې له کوم ښکاره او مشخص دلیل پرته هڅه کوي چې په ټولو بحثونو او لانجو کې بریالی وي. دا ډله کارمندان ښایي د خپلو همکارانو میز ته نږدې شي او یو سیاسي بحث رامنځته کړي، تر څو له هغو سره په دې بحث او لانجه وکړي او په پای کې ځان بریالی حساب کړي. هغه کارمند چې سرزوری دی، هغه کارمند چې سرزوری دی د خپل رئیس او همکارانو لپاره کار کول ستونزمنوي. تر ډیره فکر کوي چې له خپل رئیس څخه په ډیر څه پوهیږي او ځان ته دفاعي حالت غوره کوي او په ټوله کې په ټیمي کار کې کمزوري کړنې ترسره کوي. هغه کارمند چې تل شکایت کوي، هغه کارمندان چې تل شکایت کوي او له هر څخه دومره شکایت کوي چې دا کړنه یې د دې سبب کیږي تر څو رئیس دوی ته د ورسپارل شوي دندې په تړاو بد احساس پیدا کړي. حتی که دا شخص په خپل مسلک کې ډیر مهارت هم ولري، بیا هم غوره ده چې کار ته یې د پای ټکی کیږدئ او له دندې ګوښه کړئ. هغه کارمند چې اوازې خپروي، هغه کارمندان چې خپلو خبرو ته پام نه کوي او اوازې خپروي، نه باید وزغمل شي. او په پای کې دا چې هغه کارمند چې د خپلو تېروتنو مسؤلیت نه مني. که یو کارمند په پرلهپسې توګه د خپلو تېروتنو له منلو څخه غاړه غړوي او نه یې مني، یا له دې څخه بده ده چې نور ګرم ګڼي، نو باید له هغه سره د مخخې په اړه فکر وکړئ. تاسو د یو مدیر په توګه خوښیږي مو چې کارمند مو له خپلو تېروتنو څخه درس او عبرت واخلي. که داسې ونه شول، نو دا یوه منفي نښه ده.